د پښتو پوسټ چینل درنو مینوالو سلامونه می قبول کړئ. د الیشا 007 په باره کې در سره دا ویډیو او خبر شریکوم چې هغه یو حافظ سره واده کوي، یعنی په سترګو باندې ړوند دی او هغه سره د واده کولو اراده لري. خو آیا الیشا تر اوسه پورې د دې خبرې په باره کې خپل وضاحت وړاندې کړی دی او کنه؟ نن به در سره دا ټول معلومات او دغه حافظ د خولي خبرې شریکوم چې تاسو موږ سره د ویډیو تر اخره پاتې شئ. دوستانو، الیشا 007 چې د پښتو یو مشهوره ډانسر ده او په خپل یوټیوب باندې یو چینل هم لري چې د هغه چینل د لارې دوی خپل ډانسونه او نور هر قسم ویډیوګانې شیر کوي چې ډیر خلک پرې تنقیدونه هم کوي او وایي چې دوی لنه دي پکار چې داسې بې شرمي او فحاشي خوره کوي. اوس چې جان حبیب د دوی په باره کې یو ویډیو کړی ده او ویلي دي چې د الیشا د پاره مې یو ښکلی ځوان کتلی دی چې دغه ځوان ورسره نږدې ناز هم دی او هغه وایي چې که الیشا د سره واده وکړي نو ډیره به ښه وي. د جان حبیب په وینا چې وایي دغه ځوان د قرآن حافظ دی او د الله تعالی د لارې نه خبر دی، نو په دې وجه باندې به الیشا خوشحاله ساتي. جان حبیب په خپلو خبرو کې الیشا نه معافي هم غوښتې ده او ویلي دي چې زه نه غواړم ستاسو اپریشن وکړم او یا تاسو ته نور څه تکلیف در ورسوم، خو زما دا خواست دی که ته دغه ځوان سره واده وکړې نو ستا زندګي به د خوشحالو ډکه شي، ځکه چې دا تاسو کوم کارونه کوئ یعنی ډمتوب کوئ یا ډنسونه ګډاګانې کوئ نو په دې کې هیڅ فایده هم نشته او یو نه یو ورځ مرګ راتلونکی دی. نو که دغه ځوان سره واده وکړئ ستاسو به ژوند ښکلی شي او بیا به هر سحر ستاسو د الله تعالی د نوم نه شروع کیږي. یقینا چې دا ډیره زیاته ښه خبره ده او الیشا ته هم پکار دی چې په دې باره کې سوچ او فکر وکړي. ستاسو ټولو ډیره مننه کوم چې تاسو موږ سره د ویډیو تر اخره پاتې شوئ. پښتو پوسټ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.